ننګرهار کې ډیورن فرضي کرښې سره نږدې سیمو اوسیدونکي د پاکستاني پوځي رژیم د ړندو بمباریو له امله له خپلو اصلي مینو نورو ځایونو ته بېځایه شوي. یو تن بېځایه شوی سید آغا وایي پاکستاني ملیشې افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د ولسي وګړو کورونه په نښه کوي. او بس پاکستان د غړ غړ توغندي او بمونه راوړی په منګه باندې، او بس نه شپه معلومه ده نه ورځ معلومه ده. اسلامي نظام ته مخې ته نشي ورتلی. رور هم دا کورونه هم دغه ولسونه ولي. د نړیوالو نه غوښتنه دغه ده چې د پاکستان نه پوښتنه وکړي چې ته ولې دغه ولسونو باندې دغسې بېځایه انداختونه کوي او د ټانګونو ډزې کوي او د اوانونو مارمۍ پرې راوړی. نه شپه معلومه ده نه ورځ معلومه ده د ظلم روان ده د پاکستان. یو بل بېځایه شوی رازي خان بیا وایي د اسلامي امارت لخوا د رد الظلم په نوم پیل شویو انتقامي عملیاتو ملاتړ کوي او وایي چې د امیر المؤمنین حفظه الله امر ته منتظر دي چې په خبرۍ د هغه له امر سره سم به امنیتي ځواکونو سره خواپخوا دښمن سره وجنګېږي. غونډ ننګرهار بیا پسې راتېر شه غونډ افغانستان دی. بس غونډ افغانستان ملت وګوره، بس څومره ملت دی، 40 میلیونه دی، 50 میلیونه، دا ټول صرف د امیر المؤمنین امر ته هغه ناست دي چې امر وکړو، بس موږ چمتو چې پوه شو. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست اړوند اطلاعات امیر مولوي صدیق الله قریشي وایي د تیرو څو ورځو نښتو کې د پاکستاني ملیشو د بریدونو له امله شاوخوا 250 کورنۍ بېځایه شوي. دغه بریدونو له امله د ننګرهار ولایت په فرضي کرښې ته نږدې سیمو نه چې تورخم ده، دوربابا ده، دغو نږدې ساحو نه په یو شمېر کورنۍ کډه کولو ته مجبوره سوي دي او فلحال لپاره هغه سیمې چې د پاکستاني ملیشو لرې به په توپونو باندې ویشتل کېدې د هغو نه کورنۍ وتې دي او فلحال په هغه ساحو ته چې دوی کډه سوي دي او هملته ورته د سروې ټیمونه استولي دي تر څو پورې د دوی سروې ترسره شي او ورته اړینې مرستې ورسول شي. د اسلامي امارت د مرستیال ویان په وینا چې د پاکستانیو ملیشو د ړندو بمباریو له امله د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې سیمو څه د پاسه 8000 کورنۍ بېځایه شوي. یوازې دغه کورنۍ نه دي چې د پاکستان د ړندو بمباریو له امله یې خپلې مینې پریښي او دغه سیمو ته را انتقال شوي. د اسلامي امارت د مرستیال ویان په وینا چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان سره د څو ورځو جګړو له امله څه د پاسه 8000 ورته کورنیو خپلې مینې پریښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. خانګل امرخیل، ملي راډیو ټلویزیون، ننګرهار، تورخم.